انسان کې طالبانو چې ژوند کې انسان ستړي لیدلی هغه امیر سي که هغه بادشاه سي که هغه وزیر سي د طالبانو ډېر خوند کوي دغسې حالت طالبانو دومره په انسان باندې مؤثر واقع کېږي چې هغه حالت ویني دا د طالبانو دا انسان نه خرابېږي انسان چې خرابېږي چې پلار یې ګټلي وي طالبانو زوی لاول نه همداسې متناعم لوی سي دې زوی نه طالبانو لاس ومینځي دا هېڅ شي نه د بیا فکر پرې باندې وکړي په خبر پوه شولئ دا زمن بیا طالبانو الا ماشاء الله نو کوشش وکړئ طالبانو که تاسې مشهور خلک سوئ زمن مو ډېر مه متنعمین کوئ د چا سره یې هغه کوه د سختیو سره یې لږ بلد کوي طالبانو ورونو عمر رضی الله عنه طالبانو ورونو داسې نادر سړی و یو ورځ عمر رضی الله عنه غږ وکړه مؤذن ته ویلې ورته غږ وکړه جومات کې غږ یې وکړه الصلاة جامعة جمع تیاره ده خلک ټول راټول سول طالبانو ورونو عمر رضی الله عنه جومات ته چې راټول سول عمر رضی الله عنه راغی منبر ته وخته کله چې منبر ته وخته خلکو ته یې ویلې ای خلکو یوه خبره واورئ وی څه خبره ده وی خبره دا ده زه یوه زمانه وله ما د خالاګانو مې د بنو مخزوم د قبیلې وې د ما خالاګانې وې هغې خالاګانو ته به مې ترورانې هغې ته به ما میږې څرولې اوښان به مې ورته څرول بېرته به مې چې ورته راوستې ما ته به یو څو هغه راکړلې دا کشمش ممیزو دا به ما ته او څو خرماوې به ما ته راکړلې په هغه باندې به ما ژوند کو زه هغه عمر یمه دا یې په منبر باندې ویلې طالبانو له منبر نه بېرته راکته شو عبدالرحمن ابن عوف ورته ویلې ته اوس امیر المؤمنین د هغې زمانې خبرو ته څه ضرورت چې تا وکړلې ما ځینې خلک هم په تنګ کړل دا دې خلکو ته ویلې خو ملګري ول دوی ولې دې دا وکړل عمر صاحب ورته ویلې ته څه خبر یې زه د خپل ځان سره ناست وم د ځان نفس مې غرور راته کوه ما ته یې ویلې چې زه خو امیر المؤمنین یم زه د مسلمانانو امیر یم خبره مې د ټولو مات خبره ده څه چې ووایم چپه چپه راسته راسته کېږي نو د نفس مې غرور کو ډېر لوړ رانه لاړه له کنټروله رانه ووته را مې وسته تاسې ته مې ذلیل کړ دا نفس ده میږې څرولې بله ورځ په یو موټي باندې څرولې د یو موټي په کشمشو په خرما باندې څرولې دا هغه عمر ده ذلیل مې کړ چې تاسې ته سترګې مړې سي چې بله ورځ ته بیا د غرور خبره ونه کړي چې زه امیر المؤمنین یم طالبان ته فکر وکړه که نه اسلامي امت کې که داسې یو بل عمر راغلی وای یو بل عمر اسلامي امت ته راغلی وای طالبانو ورونو دا اسلامي امت به نن له د سختیو نه وتلی و طالبانو ورونو الله عز وجل دې د اسلامي امت ته چې کومه ستړې تېره کړې الله عز وجل دې ورته قبول کړي اسلام یې څنګه و طالبانو ورونو طالبانو چې اسلام یې نه و راوړی له ده نه مسلمانان ډېر په تنګ هم ول لکه دی ډېر قوي سړی و او په مکه کې په قریشو کې طالبانو ځواکمن سړی هم و قوي سړی هم و خبره هم خلکو اورېدله نو طالبانو د ده نه د عمر صاحب نه ورور مخکې ایمان راوړی زید بن الخطاب نومې دا هم ډېر وهلی د بېچرګی ده ابه بدن کې لږ کمزوری هم و طالبانو ورونو د ده په ذهن کې چې الله عز وجل د اسلام شعله ورچولې له دغه وخت نه شروع شوله ام عبدالله بنت حنته دا یوه ښځه وه څه مسلمانان را جمع سوي طالبانو ورونو دوی له مکې مکرمې نه اراده لري چې چېرته لاړ شي حبشې ته هجرت وکړي حبشه طالبانو اوسنی نوم یې اوتوپیا ده ښه په افریقا کې یو اسلامي یو هېواد د کفري هېواد د اصل کې اوتوپیا ورته وایي د سومال او د مصر په مابین کې یو وطن ده اوتوپیا ورته وایي دغه اوتوپیا طالبانو حبشه ده چې رسول علیه السلام صحابه اولینی هجرت دیجې ته کړی ده هلته دی ناسته طالبانو دا خلک ځان راټولوي ځي هجرت ته عمر رضی الله عنه ورته راغی چې ودرېد ورته ویلي وي چیرې ځئ نو دوی ورته ویلې چې خو د تاسې له لاسه موږ تکلیف یو موږ ځو هجرت نو طالبانو عمر رضی الله عنه ته دا خبرې وکړې چې تاسې له لاسه تاسې مو ځوروئ ایمان ته مو نه پرېږدئ داسې نه کوئ هغسې نه کوئ دا خبرې ورته وکړلې خو طالبانو ورونو دوی څه ورته ونه ویلې صرف دومره خبرې ورته وکړله وایي صبحکم الله یو قسم عمر د عمر رضی الله عنه له خولې نه دا اول وارو چې یوه نوعه څوک ووتله دعا ووتله پروا نه کړي دا خلاص کم درته صحیح ده نو ورته ویې ویلې وایي یعنې یو قسم دعا ورته د هغه زمانه وه طالبانو چې د عمر رضی الله عنه له خولې نه اول وارو چې یو قسم د مسلمانانو په حق کې یو نرمښت صادر شو کنه دی طالبانو فظن غلیظ ډېر سخت زړی سړی و طالبانو ورونو او چا یې په اسانه باندې زړه نه هغه کېده نو دلته د عمر رضی الله عنه هغه زړه نرم سو